بسم الله الرحمن الرحیم. د اډاب آډیشن زده کړه پیل کوو. راځو نن په دې غږیږو چې اډاب آډیشن څه شی ده او د څه شي لپاره کارول کیږي. ښه، زه بلته نوټ لیکم. ښه، what is adobe audition? اډاب آډیشن څه شی ده؟ په دې غږیږو. اډاب آډیشن بعضې خلک ورته اډاب وایي. اصلا اډاب آډیشن چې ورته وایي، اډاب یو کمپنۍ ده چې سافټویر وړاندې کوي. مثلا اډاب فوټوشاپ د اډاب کمپنۍ جوړ کړی. مثلا اډاب پریمیر دا د اډاب کمپنۍ جوړ کړی. نو اډاب مطلب دا د کمپنۍ نوم ده، آډیشن خپله د دې سافټویر نوم ده. ښه، دې باندې خو پوه شو. اوس راځو په دې پوښتنې ته، why use adobe audition؟ ولې اډاب آډیشن استعمالو؟ ولې وکارو؟ د اډاب آډیشن سافټویر د غږ جوړولو لپاره کارول کیږي، یعنی د موزیک جوړولو لپاره. ځینې خلک یې په راډیوګانو کې استعمالوي، ځینې خلک یې د ترانو جوړولو لپاره جوړوي، ځینې خلک چې کله ویډیو جوړوي نو غږ په لومړی په اډاب آډیشن کې جوړوي، همداسې نور. یعنی موږ وایو چې اډاب آډیشن د غږ جوړولو لپاره کارول کیږي. خو زموږ زیاتره فوکس به څنګه کولی سو نعتونه جوړ کړو، ترانې جوړې کړو، کورس ته اعلان جوړ کړو، خبر څنګه جوړ کړو، په دې باندې به وي. اوس په دې باندې غږیږو. اوس راځو دې پوښتنې ته، how to install adobe audition in computer. څنګه کولی سو اډاب آډیشن په کمپیوټر کې انسټال کړو؟ په دې باندې غږیږو. اډاب آډیشن چې کله تاسې له انټرنیټ نه راخلئ نو تاسو ته دا پوره نه درکوي. یعنی اډاب آډیشن کې هغه کم تنظیمات چې کېږي، غږ سره کوم جوړېږي، هغه ټول آپشن یې چې تاسې هغه سیټپ یې را ډاونلوډ کړئ، بازار کې سي ډي واخلئ، نو تاسو ته پوره نه وي. یعنی پلاګین چې ورته وایي اډاب آډیشن ته راخیستل کېږي، نو هغه به نه وي. خیر، هغې خبرې نه تېرېږم. څنګه کولی شو دا انسټال کړو؟ د انسټالولو لپاره باید تاسو سره د اډاب آډیشن سیټپ موجود وي. هغه که په میموري کې وي، فلش کې وي، موبایل کې وي، کمپیوټر کې وي، او له انټرنیټ نه یې راخلئ. خو که غواړئ دا په پوره ډول انسټال کړئ، یعنی هیڅ کمای ونه لري، نو تاسو کولی شئ ما سره په دغه شماره باندې ټلګرام ته مسیج پرېږدئ، نو زه به تاسو ته دا درولېږم. اوس وایو چې څنګه دا انسټال کیږي. د انسټالولو لپاره زه راځم سیټپ ته. ما سره یې سیټپ شته ده. سافټویرز. ښه، ما سره دلته سیټپ موجود ده. دا به تاسو ته هم لیږم که چیرې تاسو ما ته د ټلګرام
پر شمیره مسیج پرېښود نو دا به تاسو ته هم لیږم انشاءالله. سیټپ باندې به کلیک وکړئ، دا به خلاص کړئ. دې ته به یو څه صبر شئ. ښه، تاسو به داسې صفحه راسي درته، دا لرې کوم دا شیان منتظر کیږو ورته. تاسو ته به دوه اپشنونه نه یو ټرای بل انسټال. که چیرې دا ووهئ انسټال په دې معنی I have a serial number، نو وایي زه سیریال نمبر لرم. زیاترو خلکو سره سیریال نمبر یې نه وي. او بل ټرای I want to try adobe audition CS6 for a limited time. که چیرې تاسې دا انتخاب کړئ نو adobe audition به تاسو ته د تقریبا یو 10 یا 15 ورځې شاوخوا کاروی شئ، نورې نسي کارولی، بیا به یې له سر انسټالوئ. خو دا مه وهئ تاسې، زه درته وایم چې تاسې انسټال ووهئ I have serial number. دا به اکسپټ کړئ. چې کله م اکسپټ کړ نو تاسو نه سیریال نمبر غواړي. ښه، کله چې تاسې دلته راغلی سیریال نمبر ورکوئ نو سیریال نمبر تاسې نه غواړي. سیریال نمبر به زه تاسو ته دلته ولیکم سیریال نمبر. دا یې سیریال نمبر ده. دا سیریال نمبر به تاسو ځان سره کاپي کړئ. کنټرول سی یا داسې به رایټ کلیک به وکړئ، کاپي به ووهئ او دلته به یې چی کوئ پیسټ کړئ. خوښه کنټرول بټن او وی به ووهئ یا داسې هم کولی شئ چې پیسټ ووهئ او دا به چی کوئ نیکسټ به کړئ. اوس پلیز کنیکټ ټو د انټرنیټ ان ریټری و انټرنیټ سره وصل شه. زه ورته یم کنیکټ لیټر او یو ریټری ده، یعنی ریټری په دې معنی یعنی بیا ادامه ورکړه، خو کنیکټ لیټر هم وروسته زه ورته مسلیږم. اوس به تاسې اډاب اډیشن CS6 دغه ژبې باندې به کلیک کوئ او دا به چی کوئ انسټال به ووهئ. ښه، دا اوس وخت نیسي، دا تر هغه پورې به صبر کوو ورته چې سل سي. دا به سل پوره کیږي. ښه، حرکت یې شروع کړ، زه به تر هغې پورې ویډیو ودروم چې دا سل کیږي. ښه، دا تر دې ځایه را رسېدلی ده، تر هغه پورې به منتظریږو چې دا 100% شي. زه به ویډیو تر هغه ودروم. تر دې ځایه دا ورسېد، اوس خلاص. اوس تاسو ته دا اپشن راځي او دا ګورئ لنچ ناو وهم، صفحه لاړه ورکه شوله. اوس شاید منتظر اوسېږي یو بله صفحه خلاصه سي یا خلاصه نه شي. خیر، ګورئ دا راغی. نو تاسې به بیا چی کوئ دا به ووهئ او کنیکټ لیټر به ووهئ. ښه، راباسئ د اډاب اډیشن کرک ته. ښه، ګورئ دا صفحه بیا راغله، زه ورته منتظریږم چې دا چی وایي. کنیکټ لیټر مې ووهه، رابشئ د اډاب اډیشن کرک ته. ښه، تر هغو به اډاب اډیشن نه خلاصوئ چې کرک مو نه وي راوړی. دا به زیاتې بند کم ایسته کوئ. کرک مو نه وي راوړی. کرک زه راځم دلته ما سره کرک و. همغه فولډر کې کمپلیټ سټوډیو کې دلته کرک دا ډب کرک دا به راواخلئ، کاپي به یې کوئ. رایټ کلیک به ووهئ، کاپي فایل د کلیپ بورډ یا کنټرول سی هم وهی کېږي، خو دا زه وهم
را به شئ هغه د اډوب اډیشن چې مو کوم ډرایو کې خلاص کړی انسټال کړی نو سی کې ما انسټال کړی پروګرام فایل ته به راسئ هلته به اډوب پیدا کړئ اډوب اډیشن CS6 او دلته به دا چې کوي کاپي به یې کوي پیسټ به یې کوي پیسټ خو وایي دا سته ده خو زه بیا د اولنی انتخابوم چې بیا د راسي خیر اوس راځو اډوب اډیشن خلاصو ګورئ دلته شاید رانسي نو تاسې به ولیکئ ADOB اډوب اډیشن CS6 دلته خو ما ته راغلی دا ما خپله مخکې انتخاب کړی و ځکه ما مخکې مې انسټال کړی و ښه دا خلاصیږي اوس نور اډوب اډیشن انسټال شو ښه سبا ته دا وایو چې څنګه کولی سو نور د غږ څنګه وکړو او نور زده کړه یعنی موږ به همداسې مخکې ځو د اډوب اډیشن مکمله زده کړه تاسو ته پیلوم او پیل مو کړه انشاءالله دا لومړی درس و که چیرې غواړئ زموږ له نوي ویډیوګانو نه تاسې مخکې له مخکې خبر سئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ درسره او ورسره د بیل آیکن کښېکاږئ او دا چینل له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ